بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام علی من لا نبی بعده. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا د خپلو نوبتي غونډو په لړ کې د 1492 هجري شمسي کال د تلې میاشتې له 9 نیټې څخه د لړم میاشتې تر 2 نیټې پورې غونډې وکړې. د هیواد د موجوده حالاتو مختلفو موضوعاتو په اړه له هر اړخیزو بحثونو وروسته دا لاندې مسوده صادر کړه. اول، د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه بشپړه شوې ده. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا په خپل مسلمان او مجاهد ولس غږ کوي ترڅو د الهي ارشاد مطابق عمل وکړي چې فرمایلی دي ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. سورة النساء 58 آیت. د پورتنی آیت په تفسیر کې علماو لیکلي چې دلته د امانت لفظ د جمع په صيغه سره ذکر شوی او یوازې هغه امانت نه دی چې یو څوک خپل مال د بل چا سره په ودیعت کېږدي، بلکې مراد ورڅخه دولتي مناسب هم دي. همدارنګه امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې یو حدیث را نقل کړی دی چې حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه. کتاب العلم صحیح البخاری. ژباړه: هر کله چې د کارونو مسؤلیت داسې کسانو ته وسپارل شي چې هغوی د هغه کار لپاره مناسب او اهل نه وي نو د قیامت منتظر اوسئ. یعنی لکه څنګه چې د قیامت پر راتلو سره د کائناتو نظام دړې وړې کیږي، همداسې به ستاسې ټولنیز او سیاسي نظام هم خراب او برباد شي. د پورتنیو ارشاداتو په نظر کې نیولو سره داسې چاته رای ورکړئ چې مسلمان، متقي، پر هیواد مین، د ملت خواخوږی، پر خپلو ژمنو وفا کوونکی، عادل، د مظلومانو ملګری، د دینی او سیاسی بصیرت لرونکی، ښه ادارچي او د اهلیت او لیاقت خاوند وي. او هغه چاته له رای ورکولو څخه ډډه وکړئ چې ظالم، غاصب، قاتل، خائن او د غیر اسلامي سابقې لرونکی وي. د ولایتي شوراګانو د استازو په ټاکلو کې هم باید همدغه مواصفات په پام کې ونیول شي. دویم، په کابل کې د یو زیات شمیر اسلامي هیوادونو د جیدو او مشهورو علماو نړیوال کانفرانس د پریکړه لیک په تاییدولو سره چې په هغې کې راغلی د افغانستان مسلمان او مجاهد ولس اوس مهال له ډېر خطرناک او مهم پړاو څخه تیریږي او په پرلپسې توګه له ستونزو سره مخامخ دی چې د خلکو ورځنی ژوند یې تریخ کړی دی. په داسې حال کې چې د افغانستان ولس د جهاد په دوران کې ډېرې سترې قربانۍ ورکړي دي. ترهګرو او ورانکارو ډلو د بېګناه مسلمانانو، ښځو، سپینږیرو او ماشومانو په وژلو لاس پورې کړی دی چې تر اوسه یې زرګونه کسان وژلي او دا لړۍ لا روانه ده. د غراز روانو جګړو او تاوتریخوالي په افغانستان کې زیربناوې او عامه بنسټونه، شخصي او عامه ملکیتونه ړنګ کړي او بې له دې چې دیني او بشري ارزښتونو ته پکې پاملرنه وشي، په ځمکه کې فساد او ظلم ته یې لاره هواره کړې ده. له بده مرغه چې دغه جرمونه او تاوتریخوالی د اسلام د دین تر نامه لاندې ترسره کیږي. په داسې حال کې چې د اسلام نظره دغه ډول کړنې ناروا او د مسلمانانو د وینو تویولو د مخنیوي او عزت ساتلو لپاره یې حرامې ګڼلې دي. موږ د ټولې اسلامي نړۍ پر دیني علماو او پوهانو غږ کوو چې د اسلام حقیقي بڼه نړیوالو ته وروپېژني او په ټولو برخو کې د یو اسلامي متحد صف رامنځته کولو لپاره کار وکړي. خلکو ته د اسلامي ارزښتونو، احکامو او اصولو په پوهاوي کې خپل رول ادا کړي چې بې له شکه سوله، ورورګلوي او اسلامي نږدېوالی او اړیکې له هغه جملې څخه دي تر څو خلک پوه شي او د بېګناه مسلمانانو له وژلو او وینو تویولو او ویرې او اچونې څخه مخنیوی وشي.
او هغه مراجع چې په بېخبرۍ او یا د سیاسي ملحوظاتو په خاطر د تاوتریخوالي بیانونه خپروي او یا په ناروا توګه د مسلمانانو د قتل حکمونه صادروي او بغیر له دې چې له قرآن او سنت څخه دلیل ولري د ورونو ترمنځ د اختلاف لامل ګرځي د دغه کار له دنیوي او اخروي عواقبو څخه خبر کړي. افغانستان یو خپلواک اسلامي هیواد او د اسلامي امت یو نه بېلېدونکې برخه ده. دینی شعائر پکې جاری دي، نظام جمهوری دی او درې ګونې قواوې پکې فعالې او په محاکمو کې فیصلې د اسلامي شریعت سره سمې ترسره کیږي. قانوني او مشروع حکومت لري، نو شرعاً د داسې یو نظام پر وړاندې جنګېدل او قیام کول جواز نه لري. موږ له طالبانو د افغانستان د حکومت څخه غواړو چې د رغند او مستقیمو خبرو له لارې د خپل کور ستونزه د پردیو له مداخلې پرته هواره کړي، تر څو له کړاوونو څخه د وتلو او افغان ولس ته د سوله ییز ژوند لاره هواره شي. موږ د اسلامي نړۍ علما د ښکیلو ډلو ترمنځ د منځګړیتوب، روغې جوړې او هر راز مرستې لپاره خپل تیاری په پوره ډول اعلانوو. د اسلامي همکاریو د سازمان له مشرتابه څخه غواړو چې د سولې بهیر د چټکتیا لپاره یو پراخ نړیوال کانفرانس جوړ کړي چې په هغه کې د ټولو اسلامي هیوادونو علما او پوهان برخه واخلي او رغنده ګامونه پورته کړي او د اسلامي امت د مشکلاتو د حل لپاره د علماو یو کاري ډله رامنځته کړي، تر څو وکولی شو چې د اسلامي امت ترمنځ یو واحد دریځ رامنځته کړو. د افغانانو ترمنځ د روان جنگ او وجلو لاملونه مادي او سیاسي بڼې لري او پر کوم دینی اساس او اصل نه دي ولاړې. بنان د علماو کار دی چې روانو شخړو ته سوله ییز حل پیدا کړي او د خلکو د ذهنونو په روښانه کولو سره کړکېچ ته د پای ټکی کېږدي. د علماو شورا د مخالفینو او د جنگ له ټولو طرفونو هغه اعمال چې د بېګناه مسلمانانو د وجلو او ټپي کېدلو باعث ګرځي په کلکه محکوموي. همدارنګه د لوی اختر په مبارکه ورځ د لوګر ولایت د مرکز د لوی جومات خپل لمونځ کوونکو هغه نامردانه حمله چې د لوګر د والي ارسلا جمال د شهادت او یو شمیر نور مسلمانانو د ټپي کېدلو لامل وګرځېده او د دې جنایت ترسره کولو لپاره د یو بل دردونکي بوږنونکي ستر جنایت مرتکب شو چې د قرآن کریم سپکاوی او بې حرمتي وکړه او د الله جل شانه د عظیم او مبارک کتاب نه د خپلو شومو اهدافو ترسره کولو لپاره سوء استفاده وکړه. دا عمل چې د هر چا لخوا ترسره شوی وي غیر اسلامي او غیر انساني عمل ګڼي او له مسؤلو مراجعو څخه د پیښې د هر اړخیزې پلټنې غوښتنه کوي تر څو عاملینو ته سخته جزا ورکړی شي. دا یو واضح حقیقت دی چې په جوماتونو، ادیرو، جنازو، جرګو او نورو د عامو خلکو د ټولېدلو په مراکزو باندې حمله د اسلام د مقدس دین د ارشاداتو له مخې ناروا او حرام عمل دی او موخه یې د اسلام بدنامول دي. دریم، شورا یو ځل بیا په وسلوالو مخالفینو غږ کوي تر څو له داسې کړنو څخه ډډه وکړي او زموږ په مسلمان او کړېدلي هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګېدلو په خاطر د افغانستان د اسلامي دولت او د سولې عالي شورا سره خبرو اترو ته کینی. څلورم، لویه جرګه چې راتلونکې میاشت په کابل کې جوړیږي په دې خاطر د تایید وړ ده چې شورا په اسلام کې یو اصل دی، لکه چې الله تعالی جل شانو فرمایي وامرهم شورا بینهم، سورة الشورا 8 آیت، یعنی د مسلمانانو خپل منځي چارې د مشورې په اساس سرته رسیږي. او په بل ځای کې فرمایي وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله، سوره ال عمران 159 آیت. ای پیغمبره له خپلو ملګرو سره په چارو کې مشوره کوه، بیا چې کله دې تصمیم ونیوه نو په الله توکل وکړه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې په دې مفهوم فرمایلی دی چې زما امت په ګمراهی باندې نه راټولیږي
د دغه دلایلو په اساس ویلی شو چې د جرګو جوړول بې ګټې نه دي. خدای جل جلاله دې وکړي چې په نتیجه کې هغه څه ورڅخه راوځي چې د اسلام سره سم او زمونږ د مسلمان ملت په خیر او په ښېګڼه تمام شي. ومن الله التوفیق. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا